تاسو وربوي او د ګلاب شعر نه ورپسې یو ډېره ښکلې بدله واورئ. की सड़े कला नातवान की दनातवान कला कलतवान राजी कुसेल दर्शमा मुद्दा मखदार की बेमान राजी सफरीका मुरीदान दिल चापीर कस्तूरी नो आदा पुशान चित कमर चात गुरी कना आओ सब रोज वर्ता कवि नसीहतू नाजार शुमा आओ वही मकवई बस खुशी कारूना आओ सब रोज वर्ता कवि नसीहतू ना आओ वही मकवई बस खुशी कारूना Panur da bayaban aw padawra zuki awra zina gahana aw yawin durat lu panur da bayaban kana aw da bugdad bahar dakhil شونو او دني پیر بیان کو بغیر صحیح شو او دا تقریر بدین دو پزړه کې خخ شونو او ور سحر براتلو دغه ځای کې خوښ شو کنا نو کده د به همیشه کارونه ورانو کنا او ور سحر بدلی پیر ځای ته روانو خیر دی ګلاب شعر استاد
अंगार में बया दौड़ता सा सुनो समुद्र पास में दे रुकड़ दी दनोना आउन में दी डांशन में सबर नो आओ पगम लड़नी यारा मिस्त्रे दिखूमा शिकार से बचा किनो दबी शर्मे तेजूर दरुस्त पसर की ना आओ चिया शिकीरा लीगला कना आओ पुलिस रात तिरा तवल छोड़ना अशिकी में क्या टूल गमदानो सोच गम ताकत लरी आशिक बबीना څنګه شخیلیا نو جانا چې د چانه جدا شینا او صبر بکم خیری بنکم او نکم کنا او آخر بوکی زما صبر گزارونا دا غش په انتظار کړم چې دوباره مې جانان غېږې له راځي نه و په انتظار اوسه جانانو او که ارادې دي الله وشوي در بشمه او جانان استا په انتظار کړی د ډېر مالک شمویل شوما او جانان هغه مخرایات کرایات کنو او چې نوی مینه جوړې ته په مینتونه زه چې په چغو جاړم زما د مینې په غرور لګېدانه او په جړه مړه پسې جاړنو او ما په دعا کې یادوه مسافر یم نو په دا ورځو کې یو ورځ ناګهانه او یو هندو راتلو په لور د بیابان کنا او د بغداد په ښار داخل دغه هندو شونو او د لوی پیر بیان په غوږ ډېر صحیح شو او دا تقریر د دې هندو په زړه کې ښخ شو نو او ور سحر به راتلو دغه ځای کې خوښ شو که نه
او کدت به همیشه کارونه ورانو او ور سهار بدلی تیرزه تربانو او په دربار کې به غریب کې ناستو غلینو او شاپ د مینو ځان چړلی کنا او په دا ورځو کې د هندو یو ورځ مړ شو نو او سراسر ډېرو غمونو کې ککړ شو حضر صاحب رباب نه بخاري او شنې او سرې پګړۍ په سر راځي هندوانه نو په جړا باندې ځان وجني هر دیوان کنا او په تخته کې کوچک دغه مهاراج او د سیزنو ځاله وړي دغه رواج او د سیزنو ځای د دیو په بیدیا کې او هغه لار تلي ولوي پیر په خوا کې نو او لوی پیروکه او مورید ځینې پښتونه نو او چې دا دومره شور او شر راځي د سنا مې په خپل یو کې وفانو نن بس ولې د دنیا د خندا ما خندا د تا سره مزه کړي نو او چې هر ننګي د پسلور ته راځي شینا یارانه کله پیول دخلی نو وچ یو غم خوري بل اوس خور د یارې وینا او دې زمانې سره جوړیږي نو وچ د وصاله سر کوي جفا کوي نه هر قسم کیسټ تپاره د عظیم خان نوم یاد درئ د عظیم خان دکان د پرفرنټیر کالونی نمبر اول کراچۍ شپاړسم کې په دې دکان کې به تاسو ته د هر قسم پټې ترلاسه کولی شئ د عظیم خان دکان ملالو سترګو ته دې وایانو او چې مې د صبر کاروان مطالعه کوي نه او سترګې مې وباسي چې ړوند شمه زړګی مې داغ کې چې مې نور نه کړوي و په تورو سترګو چې مین شنو او هغه د نورو سترګو څه پروا لري نه او زما پړه دې باڼه غخ کنو سترګې په وار پورته کوه زخمي دې کړمه و سترګې زما د یار ښایسته دي نو و چې الول باڼه پې ټول ختلي دي نه او سترګې که سترګې دي د یار دي نو
ګنم د سترګو ږدما عبدالله دکړه مارلا و په تورو سترګو دې مین کما او ځکه په تورو غرو کې شپې سبا کوما او په تورو سترګو دې مین کړما مین کما و په ځان کې دن کې تورې سترګې یادوما او سترګې دا ستا سترګې زما دي نو او ما تا ته کله د یارۍ ویلي دي نه او سترګې په چلوا جانانه جانانه زړه مې نری د خون به ستا د غاړې شي او ښه ده چې سترګې دې وړې دي او که چرې غټې وې لوټلې به دې ومنو ګلاب شعر استاد او که زه خبر وې چې بېلتون دی نو بېلتون دی نو و ما به دې سترګو ته ډېر ډېر کتلي وو وبلتان وسم غمري كما او خخاب بادا چې پکم دور ویړینا او ستارانه کې دومره سپک شما لکه د توت پاڼه زغ شي باد یې وړي او په د ورځو کې د دوی ورځې مړ شو نو او سراسر ډېرو غمونو کې ککړ شو که نه او شنې او سرې پګړۍ په سر راځي هندوانو او په جړا باندې ځان وایي غریبان نو په تخته کې کوچت دغه مهاراج او د سیزلو ځای نه وړي دغه رواج که نه نو د سیزلو ځای د دې و په بیدیا کې نو او هغه لار تلي وه د لوی پیر په خوا کې او لوی پیر وکړه مرید ځینې پوښتنه نو او چې دا دومره شور او شر راځي د څه نه که نه او یا مرید ورته ویل پیرانې پیره هزار شمه او یا د خوارو بې کسانو مددګیرنو او یا هندو به پټ راتللو ستا دربار ته نو او یو ساعت به کېناستو ستا انتظار ته او لویه پیره ستا په مخ باندې عشقونو او په بغداد کې دارچا د په مسپکو که نه او لویه پیره غیندو خو بېګا مړ شو نو او سراسر ډېرو غمونو کې ټکر شو او لوی پیر هویه مرید ته پاسه ورشه او ورته وایه چې احوال باندې خبر شه او ورته وایه چې را
كل شد تخديننو آواز من پیرانی پیر بچه وسینا او پدوا دوی پیر مریندو زنده شونو او د اسلام په کاروبار کې رسنده شو کنا او خبر دیو چې بیا مړ شو که ژوندی و نو او کلمه یې که بیان روښان تندی و او خبر دیو چې بیا مړ شو که ژوندی و او کلمه یې که بیان روښان تندی و نو आजिम खान दुकान